اینجا تنها برادرای جنوبی ما، برادرای جنوب ختیز از مشرقی یا مرکزی ولایت‌ها یا جنوب غرب شهید نشدن، بلکه بچهای خود فاریاب، جوزجان، مزار، برادرای ازبک شما، برادرای ترکمن شما، برادرای پشتون شما، برادرای هزاره یا ترکمن یا عربی که از سمت شمال همراه امارت اسلامی یک جای رفته بودن، از سمت شمال بودن، خدایی طرف ها بودیم، ما مسافر بودیم هم وقت و اینجا رفته بودن، اونا هم به همه شهید شدن. یعنی به هیچ کس ترحم صورت نگرفته. د دغه جنایت اړخونه ډیر ژور دي. دا یو جګړهیز جنایت و چې د تاریخ له حافظې به کله هم ونه وځي. جنرال ملک او پر خپلو ژمنو نه ولاړو ملګرو یې د اسلامي امارت د مجاهدینو په شهیدانولو، نیولو او شبرغان زندان ته پر وړلو لاس پورې کړ.